موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکه مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مراک ویل ختم د اس پملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مردر کو عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وخت راځي لکونه وخت نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا به مړکو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړکه او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دا سی وخت براشي چې صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فناش امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي اراده وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم په لار روان دی اوس یو شیخ په لار مخې ته ورغلی دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم شیخ ته بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کمزه کې قبلی ورکشه مخنه می پناشه دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سلې کبا شیخ نیم دا سټوالو مړی کو پلار روان دی نو بیا وسړه کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغه ته السلام علیک وعلیک کړه دی دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما فل قتل کړي یو مې اوسو او اس میں دانیت تے چیز توبہ و باس اگی ورطویلی چی دا اللہ رحم و کرم چی دے غدیر وسی دی او ستا توبہ با بالکل خدای قبول کی اگا بزرگانو چی دی سڑی ورطوی چی اس میں ارادہ دا توبے اکڑا ولی آغا مخامخ د نیکانو کلی دی دی تور شو پاک خلق پکی اوسیږي ولته به توبه وباسي خدای به قبول چې دی روان شو لاره کې ولا مرګ راغی او ساعت قبض شو